د داسې خلکو سره ناسته وکړئ چې ورباندې وارزي. دا ژوند ډېر کم دی. مشران وایي چې څو ورځې ژوند دی، خو کشران په دې باندې نه پوهېږي. واقعاً چې یو سړی هغه کسان چې هغوی د ژوند په قدر پوهېږي، چې هغوی یو هدف ځان ته ټاکلی وي، هغوی په دې باندې پوهېږي. لیکن هغه خلک چې خوري څکي وده کېږي او راپاڅي او بس ساعتېري ده، مازې ژوند تېرول دي، هغه په دې نه پوهېږي. هغه مازې وایي چې بس یو ورځ چې په خندا تېرېږي همدغه ژوند دی. نو زما د خبرې مقصد دا دی چې ژوند د داسې خلکو سره تېر کړئ، ملګرتیا د داسې خلکو سره وکړئ، ناسته پاسته د داسې خلکو سره وکړئ، خپلوي د داسې خلکو سره وکړئ، دوستي د داسې خلکو سره وکړئ چې هغه د ژوند په ارزښت پوهېږي، هغه درانه وي. خدای نخواسته زما د خبرې مقصد دا نه دی چې خلک ټول سپک دي، خو په من کې ډېر سپک شته. که د ښو سره که د درندو سره یو ښه وکړي، یو مرسته ورسره وکړي، ټول عمر به یې سر ټیټ نیولی وي، ټول عمر به یې نه په هېروي. ستا 10 تېروتنې به هغه ستا د یو ښو په بدل کې چپ وي. خو د کم اصل سره که د بد انسان سره ښه وکړي، هغه به وایي چې په دې کې هم څه مقصد و، د خدای رضا دپاره نه دي کړي. او مګه چې ده پیشو چې ده مګه د خدای رضا دپاره نه نیسي. نو راځئ چې په هر وخت کې یو زما په خبره چې پوهېږئ خپل هدف وټاکو، خپل ژوند داسې تیر کړو چې ورځ تر بله مخکې لاړ شو، نه چې ورځ تر بله موږ او تاسې غورځېږو. د اخلاقو، د کار، د نیکو کړنو او د ناستې پاستې درجې مو په ښکته باندې را روانې وي. عزیزانو، دا ژوند د خدای پاک ډېر لوی نعمت دی، ډېره لویه ډالۍ ده. او همدغه ډالۍ ده چې خدای پاک چې په قرآن کې د موږ او تاسې سره کومې ژمنې کړي دي، که دا ډالۍ ولرئ، که دا ژوند ولرئ، هغه ټولې به لاسته راوړئ. او هغه یوازې په منځونو او اودسونو باندې نه دي، او بغیر د منځو او اودسونو هم نه دي. منځ او اودس به کوې په خپل وخت باندې، دا فرض دی. ما پرون یو ویډیو کړې وه، دا ځینې خلک د مچ په څیر نه پوهېږي، جاهل سره بحث کول ځان جاهل جوړول دي. نو هغه ما ته مقابل کې وایي چې کمونست او نه پوهېږم خلقیان او پرچمان کافر دي. او زما د دې خبرې د هغې سره څه تړاو، یا ته ما ته ګوته نیستی چې زه خلقي او پرچمي یم. خو د جاهلانو پیژنګلو زما د خبرې مقصد دا دی چې کله موږ او تاسې لا اله الا الله محمد رسول الله وویل، مونځ، روژه، زکات، حج په موږ او تاسې باندې فرض دی. خو په هیر مو نشي چې د دې انسانان څوک دي؟ ستا مور و پلار، ستا خویندرونه، ستا تره زامن، ستا ګاونډیان، ستا خپلوان، ستا ملګري، ستا ټول د دوی حق په تاسو باندې داسې فرض دی لکه مونځ، روژه. نو الله مو ښاد و آباد لره، ژوندي اوسئ، د ژوند نه خوند واخلئ، ژوند داسې تیر کړئ څنګه چې خدای پاک د موږ او تاسې نه غواړي. لوبې ورسره مه کوئ. السلام علیکم ورحمة الله.